دا خلک چې څوک پاکستان ته وفاداره خلک دي دا یې له منځه نه ایستلي. د پاکستان او طالبانو یارانه رسوا شوه. یوه طالب مفتي په حاکمه اداره کې د پاکستاني تابعیت لرونکو په ګمارنو نیوکې وکړې. د طالبانو د حاکمې ادارې یوه مطبوعاتي غړي مفتي عبدالحکیم د شمشاد تلویزیون په یوه بحث کې اعتراف او نیوکه وکړه چې د طالبانو د ادارې په ګمارنو کې پاکستاني تابعیت لرونکو یا دغه هیواد سره نږدې کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که طالبان خپله دغه پالیسي بدله نه کړي او له خپلو لیکو پاکستان ته ژمن کسان لرې نه کړي دغه ډله به نوره هم منځوي شي. د طالبانو چارواکو او ویاندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې ویل کېږي په وروستیو کې پاکستان د طالبانو په لیکو کې د هغه کسانو د کمزوري کولو او سنډې کولو په هڅو بوخت دی چې د پاکستان د اوامرو پر ځای د خپل ولس غوښتنو لکه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو، د خلکو د تروړل شویو حقونو د بیرته ورکړې او په حکومتولۍ کې د نرمښت او نورو خلکو د شاملولو پلویان دي. له دې سره اندېښنه شته چې د طالبانو په لیکو کې پاکستاني ضد کسان ممکن د دغه هیواد د نفوذیانو له لوري هدف وګرځول شي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.